دوستانو نن په دې ویډیو کې به زه تاسې ته د ویډیو او یا هر شی چې تاسې غواړئ ډاونلوډ یې کړئ د هغه لپاره یو غوره اپلیکیشن به درته وښایم چې ډېر ژر به ستاسې ډاونلوډینګ ورباندې کیږي او ډېر په سپیډ سره به کیږي. دا اپلیکیشن آی ډي ایم نومیږي. آی ډي ایم ته دې لپاره به تاسې پلی سټور ته لاړ شئ او په پلی سټور کې به دلته تاسې ولیکئ آی ډي ایم. نو آی ډي ایم چې ولیکه دغه په لومړي سر کې دوستانو دا اپلیکیشن راغی آی ډي ایم براوزر اینډ ډاونلوډر. دا به تاسې خپل موبایل کې انسټال کړئ. که چې کله مو دا انسټال کړ ما تیار انسټال کړی ده نو زه به راسم دلته د آی ډي ایم ته. نو دا دوستانو ستاسې په وړاندې دلته دا آی ډي ایم ده. دلته که تاسې غواړئ چې ډایرکټ یو شی دلته په خپله سرچ کړئ نو دلته سرچ بار باندې به کلیک وکړئ او دلته چې کوم شی تاسې غواړئ سرچ کړئ هغه دلته سرچ کولی سئ. ویډیو یا کوم سافټویر یا کوم بل شی وي چې تاسې غواړئ ډاونلوډ یې کړئ نو هغه به دلته تاسې پاس سرچ کړئ او دا به براوزر هم لري تاسې ته به یې راواړوي. او که نه وي په ګوګل کروم کې تاسې یو شی سرچ کړئ او له دغه ځای نه به تاسې د هغه لینک چې کوم شی تاسې سرچ کړی وي هغه به تاسې دغه ځای نه کاپي کړئ او را به سئ آی ډي ایم ته. کله چې تاسې آی ډي ایم ته راغلی نو دلته به بره په سرچ بار باندې به ګوته لږ ساټینګه وساتئ او دلته به پیسټ به ووایئ نو هغه لینک چې تاسې له ګوګل کروم نه کاپي کړی ده هغه به دلته راسي. کله چې هغه دلته راغی نو انټر بټن به کېکاږئ او دا به ستاسې هغه ویب سایټ چې تاسې سرچ کړی وي هغه به دلته راواړوي. دلته اوس دوستانو دا د یو د فلمونو ویب سایټ ده. په دې کې ټول فلمونه دي. تاسې کولی شئ چې نورې ویډیوګانې یا کوم سافټویرونه د موبایل لپاره یا کمپیوټر لپاره ډاونلوډ کول غواړئ نو هغه هم پرې ډاونلوډ کولی شئ. نو دلته به زه یو شی ډاونلوډینګ باندې ولګوم او تاسې ته به یې درښکاره کړم. دلته دوستانو بره دا تاسې سور نشان وینئ دلته د ډاونلوډینګ لپاره آپشن راکړه. یعنې اوس زه کولی شم چې دغه فایل یا دغه ویډیو چې کومه ما راړولې وه دغه ډاونلوډ کړم. دې لپاره د هغه ته چې تاسې راسئ دلته بره د یو څه لیکلی ده په دې باندې کله تاسې کلیک وکړئ دغه بار به خلاص شي. په دې بار کې به تاسې دلته په دې درې ټکي چې دي په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته په درېیمه شمیرې کې دلته ډاونلوډ لیکلی ده په دې ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ او له دې نه وروسته به دلته لاندې سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې سټارټ باندې کلیک وکړ نو اوکې به یې کوئ. اوس به دوستانو دلته راسو او وبه ګورو دغه د مونږ فایل چې ده دا په ډاونلوډینګ باندې ولګېده. نو دوستانو تاسې کولی شئ دلته بره وګورئ د انټرنیټ سپیډ چې ده یعنې دا 500 KB پر سیکنډ یعنې په یو سیکنډ کې 500 KB ډاونلوډینګ 400 داسې بعضې وخت دلته 1 MB پورې هم ځي تر 1 MB 2 MB پورې دا پر سیکنډ ډاونلوډینګ سپیډ درکوي. یعنې په یو سیکنډ کې په یوه ثانیه کې 2 MB فایل درته را ډاونلوډولی شي. نو د ستاسې که دې لپاره یو فلم ډاونلوډول غواړئ یا بله کومه اوږده ویډیو وي یا ډېر غټ سافټویر وي لکه پرون ما یو سافټویر ډاونلوډ کړ 2 GB و نو هغه ټول په 15-20 دقیقو کې هغه ډاونلوډ شو. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې له دې نه ګټه پورته کړئ او خپل د خوښې وړ شیان دلته په آی ډي ایم کې ډاونلوډ کړئ او خوند ترې واخلئ. مننه. تر بلې ویډیو پورې مو په مخه ښه. الله مو مل شه.